افغان بالره لاس دې پیاوړی غواړم وچ دې په زخه باندې سر سر ته ویشتې وی کټې او آس باندې راغلی دی ځوانه سلام جوړ په خیر ښه دې خوښېږي ګلبدین بال بیټ سټایلونه هغه خو سټایلونه سټایلونه یې خوند روږي داسې چې کي دغه څیزونه خرڅوي که نه دغه مسلک مې دی دا په غلایي ډېر د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو نن شپه د خوست له منار څخه ومنئ د خوستوالو په پراخه کچه مینه جذباتو احساساتو او وطني مینه سمبال منار نن دلته د کرکټ د باریا په مناسبت ځوانان راټول شوي دي او دغه باریا په یوه خاصه هنګامه او یوه خاصه مینه سره دلته لمانځي زه له مختلفو کسانو سره خبرې اترې کوم کیسې به ورسره کوو او د کرکټ په اړه به ورسره غږیږو ډلې ډلې ځوانان را روان دي او په دغه کتار کې زه هم ورسره ننوځم ځوانانو په خیر راسئ کوم ځای نه راغلی دوه سرکه خو نږدې دی ته د کوم ځای نه ته هم نږدې ته دوه منده لرې دي که نه اوس را ورسېدې ها دلته یو بل ډېر جالب ځوان دی ځوانه سلام په خیر راسې ستړی مه شې دا دې چېرې راوړي دي والا دا په غلای شیان دي سامان دي خرڅوې انشاءالله نن به خرڅ شي توکل بلا وبه څومره خرڅ شوي دي چې خاصه خدای وي نوره بیا انشاءالله ته د کوم ځای زه د لوګر ولایت لوګر یې همدغه څیزونه خرڅوې که نه همدغه مسلک مې دی دا په غلایي کرکټ بریا ته هم مبارک شه مبارک ټوله مشره ټوله افغانستان وطنوالو ته ټوله ته مینوال ته مبارک بالکل بس هغه د سړک په غاړه مارکیټ کې مې ولیدل ها مارکیټ کې مې ولیدل بالکل کچاکی دی ولې کا ورته ناس وي په چوکۍ باندې نه ولا په چوکۍ کې نو ولا مارکیټ ته بالکل خوشاله اوسې زه نورو ځوانانو سره خبرې اترې کوم دغه ځوان د خوښې لوبغاړی دی څوک دی ولا ټوله دی ماشاءالله یو کس به انتخابوي یو ولا داسې دی راشد خان دی راشد خان بالکل ډېر دې خوښېږي بالکل هغه ډېر ښه بیټ کوي که نه ډېر ښایسته بالنګ کوي هغه په خیر لاړ شي نورو ځوانانو سره هم خبرې اترې کوو کیسې به ورسره کوو او د کرکټ د باریا په اړه به ورسره خبرې اترې کوو بلها زیات ځوانان د خوست له مختلفو سیمو څخه راغلي دي او دلته د کرکټ د باریا دغه شیبې په یوه خاصه مینه لمانځي دغه اړخ کې به لاړ شو ځکه دلته ډېر بیروبار معلومیږي ته راځه نورو ځوانانو سره هم دلته خبرې اترې کوو فکر کوم دلته د آسونو لپاره هم کسان راغلي دي چې د آسونو نمایشات به هم کېږي په دې باندې به لوبې کېږي او بله دا چې دلته لاندې ځایونو کې ما نور لوبغاړي هم ولیدل چې هغوی به هم خپل حرکتونه او خپل نمایشات ترسره کوي ځوانه سلام اختر دې مبارک شه اختر دی که لوبه ده که د لوبې بریا مناسب نو خوشحاله خو یې کوم ځای نه راغلی مندوزي دا و نږدې که نه خوشحاله خو یې دلته فکر کوم چې دغه آس سره لیونی نه شي احتیاط به هم کوو مخکې به هم ځو راځئ د خیره سره ملګرو مختلفو کسانو سره لکه ما چې مخکې درته یادونه وکړه خبرې اترې به کوو دغه ځوانان هم راغلي دي ځوانه سلامونه هغه ځای وګوره کوم ځای نه راغلی څه نومېږي احساس په کوم احساس باندې راغلی والا افغانستان به زی ګټلې دو خلک هر جمع دي خوان رنګ دا موږ په جوړ مدخیلونه ډېر زیات کسان راغلي دي که کم ډېر کلر والا دا ټول کلی څوک پاتې شوي نه دي لکه چې نه ډېر ځوانان روغالي دي ها ځوانان کلي کې پاتې دي نه کوم شوقیون و موږ ټول روغالي دي خوند اخلي نن مخکې به لاړ شو نورو کسانو سره به وغږېدو د اسمان ستوره شوې ځلېږي وغازي امان الله شو غازي امان الله په رڼا د افغانانو انګړونه وغازي امان الله شو غازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر باندې د تیلا وغازي امان الله شو غازي امان الله وغازي امان الله تاسو له کېنه په خپل ځایونو باندې وټکوي کېنه ان کې ملګرو یو بل ځوان سره خبرې کوو آس باندې راغلی دی ځوانه سلام جوړ په خیر دا خو به چې چل نه کوي که نه خوله خو به نه اچوي ښه څه نومېږي زه سلیمان تخلص مې سنګین سنګین صاحب دا دې کوم ځای نه راوصلی ده د اوس دا مې پاکستان نه راوړله پاکستان نه او بله خبره ده چې افغانستان لوبه ګټلې ده څومره خوشحاله یې والله ډېر خوشحال یم په جمعو کې نه ځایږم دغه یم اوس مې اوس روبستلی ده چې
کوم نمایش به پې ترسره کوي نن یو نمایش یو هغه ته کم زه وه حتمانه چې د مونږ خلک ډېر خوشحال شي پوه شوي اوس خوشحال ډېر دي خلک نو نوره مونږ خوشحالتیا ورکوو اوس کې څومره کسان به وي چې آسونه لري تاسو غوندې نمایشات پې کولی شئ حرکتونه پې کولی شئ نو تقریبا دغه اوس 15 اووه نفره دي دغه ولې دې لپاره ځان ته ټیم لرئ تاسې مونږ خپل ټیم لرو په څو ولایتو کې جنګېدلی یو نن څومره آسونه تاسې راوستي نن مونږ کامر وستلی دي نوره مو نه در وستلي هغه لږ وریا دي وشه هغه مو پرېښول مونږ ویل چې هر څه ته تکلیف ما ورکوه دغه 4 نفر وتلي یو نو مشر راسره ده وشه مونږ وروتو مونږ ویل چې هر څه دی ته یو نمایش وو اوس ته کوم چې حرکات چې دی په ځان په لاس کې که نه کېږي دغه ډېر ښه حرکتونه کې په دوه پښو درېږي او بل ښه روغ دی دا ښه تعلیمي ده نو چې څومره لرې زه کې وي زه غاګې ته وکړم دا یې مو ته زونه رسوي اوس ته یو حرکت نه شي پکړلی اوس دلته دغه داسې بیروبار جوړېږي بیروبار صحیح بس سره لاړو رخصت یو دوستانو په خوست کې د کرکټ د باریا مراسم تاسې وینئ دغو ځوانانو سره یو څه خبرې کوو ځوانه سلام څه دې کړي دی نوره روان دي دلاته ډزنه وته خپلسي یعنې ټانګه ډېره ده لکه چې دای ګټلې وا ته سره په دیواله تکړه یې زړهوارې ده خو والا مې خو سنګارې خلک په سنګاره کم کړه خو لیدونکو ته ځون ورباندې پیکا ځون باندې پیکا وسړیا ځون باندې پیکا ډېر فاسټ است چې څه پیکي او اوس نو ځون باسه یې ځون په کو ځون سوته ځون په صحیح شو ته کوم ځای نه راغلی زه د شګې کې خو دا غځې کې ته بیا ډېر لاند روته دې نه دې مصرف کړي کرایه صحیح شو بل کس سره خبرې کوو مشر السلام علیکم ډېر لرې ځای کې مې نظر در باندې ولګېدو دوستانو مشر مظلوم صبري صاحب سره خبرې اترې لرو یو څو لنډې کیسې خپل احساسات راته بیان کا نن ډېره د خوښۍ شپه ده یقیني رښتیا د خوښۍ شپه ده دا په د افغانستان په تاریخ کې یوه تر ټولو جالبه ورځ نړیوال جام ته ووتلو زموږ دپاره ډېره جالبه وه نو دا ډول د خوښۍ شېبې چې وي د ځوانانو راټولېدنې چې وي څومره د مینې د محبت یو تصویر خلکو ته ښایي دنیا ته نو دا خو ډېر خوند کوي چې دلته خو وینئ چې د مختلفو قومونو خلک د مختلفو ولسوالیو خلک دلته راغلي دي ځوانان هغه خپله خوشحالي لمانځي دا زموږ د افغانانو دپاره یو ویاړ دی چې هم په کرکټ کې به هغه شو بریالي شو او مخکې بریالي شو یو انشاءالله نو مننه خوشحاله اوسئ نورو ځوانانو سره هم خبرې کوو ځوانه سلامونه خیر بخیر نه غږېږې ته وغږېږه مشره صحت یې ښه ده جګ ځینې ویلوړې لکه چې ډرېږې نه پټکونه نه ډرېږې خوند خولی بیخي ډېر بل احساس یې ورته وایه نن څومره خوند خولی کوم ځای نه راغلی د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی امرمنډی کلي نوم دې چی ده شیرباز شیربازه څومره کسان راغلی نن شپه یاره 15 نفره یې یوه موټر کې که دوه کې که درو کې نه درې کې راغلي درو کې او دا ملګري تو سره در سره دي نه دا نه دی دا یې چا مینهوال یې په کرکټ کې ګربز ګربز څه پیغام لري حتما به دا مرکه ویني ګربز ته بس دا پیغام لرم چې خدای پاک دی په هر ځای کې وځلوي پیغام کرکټ کې کرکټ هره لوبه کې هره لوبه کې سیمی فاینل کې او فاینل کې ښې شوې خدای بوان او دوستانو ما مخکې مې یادونه وکړه چې ډېر زیات کسان راغلي دلته راشه ستړی مه شې جوړې دا به د ښادو په خیر دوه درو نفرونه یې مخکې کړې یې ښه صحیح والا تر مخته شوم څه نومېږې عزیز مې نوم دی خوست ولایت غوړمبي اوس یې کوم ځای غوړمبي نږدې کسونه ارځي مې خو نږدې راغلو خپل ځای مې هر وخت لاته وو او ته د کرکټ کې ډېر چا مینهوال یې والله رشید خان ډېر خوند راکوي ګربز هم ښه ده رشید خان بالینګ کې بیټینګ کې څوک بیټینګ کې ګربز دی بیا بله کرکټ کوي ښه صحیح بالر یې که بیټسمین یې بیټسمین یم سړی یم چې اوس بیا چل راونډر یم والله ښه یم شعرونه یایي وایه اوس وایم ډېرېږ وایه اوس خو والله که د شعر سره وي بیا دا ملګري نه اوري اوس ملګري نه یغنې ورم خمس خمار می ساتي پروردگار می ساتي د ډېر غربت باوجود خصم سنگار می ساتي مور می چې نه ده دواله که چنار می ساتي زار می له خوند ورونو په 1000 می ساتي شاعر یم زه به یو څه بیتونه درته ووایي په منځ به دوه ځایه شوې ټوک ټوک ماتې دی وای کټې تا ته خو یاد ما ته کله ټینګې دی وای کټې او زما افغان بالره لاس دې پیاوړی غواړم وچ دې په زخه باندې سر ته ویشتی وای کټې ډېره مننه نورو کسانو سره هم خبرې کوو سلام خیر بخیر کوم ځای نه د کونډۍ سروبو ناروغوالي مو چې دا به ته ډېر لرې ځای ناروغوالی بل ناروغوالی یم خو خیر خونه مې دلته ده
نن شپه کوبل نه روغلی کوبل نه مراسمو ته خلې روغلی همدې مراسمو ته آفرین خوند خولی والا بیخي خاص بیا خو د کرکټ تو ته خاص مبارک د باریا زندای دی تو ستم برکی ډیر چا مینهوالی دی ګلبدین نایب رشید خان لکه چې ګلبدین دې تازه خوښ شوی وي ماړې هم والا څه دې خوښېږي ها چې شی دې خوښېږي ګلبدین بال بیټ سټایلونه هغه خو سټایلونه ځلوي سټایلونه یې خوان روګیا داسې چې کی تو ته لکه د ناکل دای درګوي دا خی مانډې وول دا ورې کله دا څه نومېږي رحمت الله رحمت الله ته کوم ځای نه روغلی سارو بونه سارو بونه لوبه خو ښه وه که نه نن لوبه ولا دومره خوان دی وکړو دومره ښکلې لوبه وه ځینې ځوانان وایي چې څو اخترونه شول په دغه کال کې که نه دغه د کرکټ باریا هم لکه یو بل اختر شو بالکل دومره خوان دی وکړو د لوبې چې بیخي به خاتمه وه د لوب بل نمونه خوان دی یعنې ورزش بالکل د یووالي د اتحاد او اتفاق یوه نمونه ده ځکه دومره په لویه کچه کسان څنګه راټولېدل دومره خلک رغولې دي ولته کونډۍ ولته کونډیو کیا مراسم نیولې دي ولته کلي کې ځوانانو نه دي ولته ځوانانو ولته مراسم چې شو مراسم دي دغه د کیک مراسم دی بنگلاديش دی کتلو پاره مراسم ولته نیولې دي ما سوچو دلته جګ ځنې ښه ملګرو زه نورو کسانو سره هم خبرې کوم چې نور ځوانان به له کومو ځایونو څخه راغلي وي ځکه هغه اړخ کې بلها زیات بیروبار دی تګ راتګ پکې نه کېږي درسته عکاسي پکې نه کېږي زما نظر دا و چې زه به ستاسو لپاره یوه ډېره ښه ویډیو جوړوم او بله دا چې یوه خبرنامه به تولیدوو همدغسې وشول خو مخکې تګ پکې لږ په دې سخت دی چې ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده او د کمرامین لپاره مخکې تګ هم پکې سخت شي وروستي یو څو کسانو سره خبرې کوو ځوانه سلام وعلیکم سلام خیر بخیر یې جوړ بخیر د لوبې بریا مبارکي درته وایم تا مبارک کوم ځای نه ترزاینه کوم ځای نه ترزاینه کلیسیو نه راغلی کم دلته اوسېږي نه ترزاینه بېرته به ځئ راځو څومره کسان راغلي یئ څلور کسان څه شي کې راغلي یئ موټر مرو یعنې کرکټ سره مینه لرئ خوشحاله اوسئ دوستانو زموږ د نن شپې برنامه په همدغه ځای باندې پای ته رسېږي لکه مخکې ما یادونه وکړه ورزش د مینې د اتحاد د اتفاق یوه نمونه ده دا که چیرې دا لوبه ګټلې شوې نه وای په دومره لویه کچه د خلکو راټولېدل یوه سخته خبره وه یوه سخته چاره وه بیا به هم دا او دې ته ورته نورې خپرونې هم جوړوو د اوس لپاره ما ساجاد شاه او په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ ارڅه